سلامونه ملګرو. خلک ډیر باسونه کوي په دې باندې، اکثر د ځوانان چې په دنیا کې څوک ډیر مالدار دی. نو آیا تاسو ته دا معلومه ده چې په دنیا کې د تاریخ د ټولو نه زیات مالدار سړی څوک تیر شوی دی؟ نو دغه سړی مسلمانو دی، د افریقي موسی منصي نوم او دی د افریقي نن سبا چې داسې 18 ملکونه را یوځای کړي د دې بادشاه او دا د 14مې صدۍ خبره ده. نو موسی منصي ولې دومره مالدار و؟ نه دا د چې کومه علاقه ده، نه دې کې معدنیات ډېر و، سونه پکې ډېره وه، او په دغه دور کې وایي په دنیا کې د سونې، د ګولډ، د سرو زرو چې کوم دی مانګ ډېر زیات و، ډیمانډ ډېر و. د هغې د وجې نه د دولت ډېر و. دولت یې اوس هومره، نو دولت یې 400 ارب ډالر و د اساسي چې وي. او اوس تاسو ته معلومه وي چې په دنیا کې د ټولو نه مالدار سړی چې کوم دی جیف بیزوس یا ورپسې د ایلن مسک، نو د دوی دا دولت چې کوم دی نو دا 150 180 ارب ډالر داسې اندازو کې دی. موسی منصي مالدارۍ سره سره چې کوم دی نه هغه داسې و چې ډېر زیات سخي سړی و او خلکو چې نه پبلک باندې به خرچه کوله. تاسو ته یو واقعه بیانوم، د هغې نه به تاسو ته پته ولګي چې د لایف سټایل څنګه و. نو دا د 1324 کالو او د موسی منصي اراده وکړه چې زه بیت الله ته حج لزم. نو بیت الله چې دی روان شو، نو د افریقې نه تر بیت الله پورې دا په زرګونو کیلومتره لاره چې کومه ده، نو دا د ځان سره قافله بوتلې وه د 100,000 خلکو. تاسو سوچ وکړئ چې 100,000 خلک به څومره او د هغه چې کله په لاره باندې روان وي نو د هغې یو سر به کم ځای کي او بل سر به یې کم ځای کي. په دې کې 12,000 چې کوم دی نه د دوی هغه ذاتي سټاف و چې د ده نه مخکې او وروستو به روان وو. په 1500 چې کوم دی نه ګوړسوار مخکې، 1500 په اسونو باندې سوار وروستو د هغوی په لاسونو کې چې کوم دی د سرو زرو مشالونه، د ځان سره 136 کیلو سونه چې کوم دی نه وایي بوخانو باندې اچولې وه، بار کړې وه، او په لاره باندې چې به ته او کوم ځای کې به هلته کې فریاد به ورته چا کو، غریبانان به راتلل، هغه به په هغې کې تقسیموله. ډېر له بیت الله ته نه ورسېدلی چې هغه یې ختمه کړه. او مصر کې وایي دومره دولت تقسیم کړو چې هغه د ډېر زیات دولت د وجې نه چې کوم دی نه هلته کې افراط زر راغی. نو دا د موسی منصي هغه لایف سټایل او د هغه باره کې ویډیو ده.